په فاریاب کې د طالبانو تاجک قومندان قاري وکیل ونیول شو. په فاریاب ولایت کې ولسي سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو د تاجک قومندان قاري وکیل د نیولو خبر ورکوي. د قاري وکیل یو شمېر خپلوان له اشتسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې د هغه نیول تاییدوي. د قاري وکیل یو خپلوان وویل چې دغه طالب قومندان نن جمعه له غرمې وروسته د 1 بجې په شاوخوا کې په مزار شریف ښار کې نیول شوی دی. د هغه په وینا د قاري اسماعیل په نوم یو بل کس هم له دغه طالب قومندان سره نیول شوی دی. د قاري وکیل خپلوان زیاتوي چې هغه په یوه ناسته کې د ګډون په پالمه مزار شریف ښار ته وربلل شوی و او وروسته نیول شوی دی. له بلې خوا د فاریاب مخکني والي نقیب الله فایق هم د خپل فیسبوک پر پاڼه د قاري وکیل د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د یو ازبق قومندان مخدوم عالم رباني نیول کېدل په دې ولایت کې له پراخو اعتراضونو او غبرګونونو سره مخ شوی دی. د ویلو ده چې د طالبانو چارسنبالي حکومت تر اوسه په دې هکله روښانه دریځ نه دی لرلی، خو مخکې مسؤلینو ویلي و چې د خپلو لیکو د تصفیې بهیر یې پیل کړی دی.